مسلمانه درنه ښځه چې که نه چې کله خاوند ترې خفه شي جواب ورنه کوي سره غم پیدا شي ورسي چل شو او چې ښځه سپکه یو بې ادبه یو بدتمیزه اکه ویې وهي ویې ټکې هغې کې بیا هم ادب نه راسي چې د خاوند سره یعنې زه د بعضو کسانو نه خبر شم که وي د خاوند سره وي دا ښځه لاس اچي زه حیران شم والله یعنې غونی راباندې زیږ شي تاسو سوچ سړي ته لاړ چې دا لا څنګه سړی دی زه د سړي موضوع نه یم تللی زه دې ښځې ته په سوچ کې یم چې رسول صلی الله علیه وسلم وایي که چېرته الله نه علاوه سجده چاته جایز وي ما به ښځو ته ویلی چې خاوندانو ته سجده وکړئ او دا په دغه خاوند لاس اوچتوي او عایشه رضی الله عنها وایي که یو ښځه راولګي د خاوند په خپو دوړه پرته او دا دوړه تې په دې نینګي باندې صفا کړي دا خپل نینګی د هغه په دې مخ راکړي بیا به هم حق ادا کړي او یو حدیث کې راځي رسول الله وسلم وایي چې د یو سړي په مخ دانه راوخیږي او دا دانه راوبهیږي او دا ښځه تې دا په ژبه صفا کړي بیا به هم حق ادا کړي او دا راولګي لاس اوچتوي په خاوند بدې ردي ورته وایي زه خو حیران شم والله په ما غولی زیږ شي چې دا ښځه به الله له څه جواب ورکړي